علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دوستانو مخامخ مسجد حرام دی. الله تعالی مو سره زما ورته بار بار راوله. دا لاندې چې کومه دشته درته ښکاري دا هغه ځای دی چې تاسو به د علماو نه ډېر اورېدلي وي چې د مکې مشرکانو به خپلې ژوندۍ لوڼه د جاهلیت په دور کې په خپلو لاسونو باندې ښخولې. دا لاندې دشته چې ښکاري درته دا هغه ځای دی چې د مکې دا نښې د هغې وخت نه په دې ځای کې موجودې دي چې خلکو به خپلې لورګانې راوستلې په خپل لاس باندې او دې دشته کې به یې ښخې کړې او بېرته به ترېنه تلل. دومره جاهلیت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د تشریف آورۍ نه مخکې خور وه. الله تعالی قرآن کریم کې فرمایي چې چاته به په لور باندې زیری ورکړی شو نو اسود وجهه مخ به یې تک تور شو. وسلم د ولادت باسعادت ځای دی او کور مبارک دی. هلته اوس د حکومت ورباندې مکتبه جوړه کړې ده. مبارک په دې ځای کې تشریف راوړه. د راتلو سره الله تعالی د کفر او د شرک آثار دا په لرې کولو کړه او د ځایله کېدو سلسله شروع شوله. خانه کعبې نه ګیر چاپېره بوتان یخي وو، هغه چې دی سرنګون پراته وو. بیا چې مبارک کله مبعوث شو او رڼا د دین اسلام د خلکو په زړونو کې پرېوتل او خلک مسلمانان شول. دلته موجود دی او نن مې وغوښتل چې دا د خپلو دوستانو سره شریک کړم. هغه ځای دا دی او دا ځای ډېر قیمت بها دی. که ستاسو پام وي ګیر چاپېره دلته آبادیانې دي او دا ځای اوس هم همدغه شان پروت دی. دا خلک پکې د آبادۍ اراده نه لري. نو والله عالم چې وجه به یې څه وي، ممکن دا وجه به وي چې دا ځای د یو عبرت ځای دی. رب العالمین دی مونږ او تاسو ته په دین اسلام باندې استقامت نصیب کړي او الله تعالی دی د جهالت د تورو تاریکیو